ننګرهار سره د ولسوالۍ اړوند برشمشپور سیمې سړک د ورښتونو او سیلابونو له امله تخریب شوی. د سیمې وطن اوسیدونکي وایي د سړک تخریب ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او له اړونده مسؤلینو غواړي چې د سړک د لا زیات ویجاړېدو مخنیوی وکړي. موږ د بلاباد د کرې لاندې پل تخریب شوی ده او ځمکې موږ کلي کورونه ټول لیدلي دي. دولت نه هم دا هیله ده راشي موږ غم وخوري. موږ د سړک بند ده، مشکلات دي، زنانه ده، مریضان دي، دې غم وخوري. دولت نه هم دا غوښتنه ده چې موږ غم وخوري زر تر زره. د سرو د ولسوالۍ وطن موټر چلوونکی وایي د سړک خرابېدو سره یې لاره اوږده او تګ راتګ ستونزمن شوی دی. پخوا زمونږ دا سړک جوړ و داسې موټر پکې تله، اوس چې دا کنه دا سیلابونه دا بارانونه د لاسه زمونږ دا سړک اوبه وړی دی او موږ ډېر په تکلیف ورسره لیک نه چې ډېر په تکلیف وو. مریضي پیدا کېږي، شی پیدا کېږي، موټروان زړه نه ښه کوي چې په دې لار راشي او موږ د دولت نه خپل دغه نه چې دا کنه مرسته غواړو چې موږ ته دا سړک را جوړ کړي. په ورته وخت کې د سرو د ولسوالۍ خروال وایي تخریب شوي ځایونه یې له نږدې کتلي او ولسونو ته د تخریب شوي سړک او پلونو د جوړولو ډاډ ورکوي. لکه تاسو چې معلومه ده چې تیر یوې هفتې نه دغه طبیعي پیښې رامنځته شوي دي. موږ سره چې کوم امکانات په لاس کې وو اولیه کومک هغه موږ د خلکو ته رسولي دي. انشاءالله نورو کومکونو ډاډ ورکوو. انشاءالله موږ به خپل مشرانو سره خبرې شریکو کړو تر څو دغه لارې او پلونه او دا تخریب شوي ویالې او سړکونه دا ورغول شي. نو موږ خپل مشرانو سره خبره شریکه کړو. انشاءالله ولس ته پوره ډاډ ورکوو چې په لږ وخت کې به دغه بیرته ورغلی شي. د یادونې وړ ده چې د ورښتونو او سیلابونو له امله ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ترڅنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي.